سلام علیکم ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو اجمل شهاب مل افغان ټي وي چینل څخه تاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. څنګه تاسو خبره سي افغانستان خپل 15مه لوبه د انګلستان په وړاندې چې هغه بایلودله افغانستان بل خپل لوبه د انډیا په وړاندې 22م تاریخ باندې تر سره کوي. نو دوستانو د دې په اړه به تاسو ټول دوستان معلومات لري. د کوم څه په اړه چې تاسو معلومات نه لرئ هغه داسې دی چې پرون له لوبې نه وروسته څه وشول کانفرنس کې د ګلبدین نایب او همدارنګه د خبریالانو په منځ کې. نو لدينا مخکې چې تاسو ته هغه په اړه وضاحت درکړم تاسو خپل د کانفرنس ویډیو وګورئ او له هغه نه وروسته به تاسو ته د دې په اړه وضاحت درکړم. راځئ چې په ګډه سره دا ویډیو وګورو. We've seen some reports of an incident last night in a restaurant with the team. Can you tell us? No, I haven't. So you can ask with my security officer. So I didn't know anything about them. You weren't there? No. So can you just clarify? You said that you weren't there last night at the restaurant, and we should speak to your security staff. But as a captain, when those types of incidences happen, how does that impact on the team the next day? No, I didn't know anything about them. So it's not that kind of big issue for the team, for me, and for the other. So I didn't know anything about them. So you have a manager, and also you have a security officer. So you can ask them. So we didn't know about anything. Pardon? Try and get you. Yeah, you cannot. You can ask here only with me, not with security officers. You can talk with other sides. So. So if anyone asks this kind of questions, so I will be going. Yeah. نو فکر کوم دوستانو تاسو به دا ویډیو لیدلې وي. زه دې په اړه به تاسو ته وضاحت درکړم. پرون له لوبې نه وروسته کومه لوبه د انګلستان او افغانستان په وړاندې چې وه له هغه نه وروسته خبري کانفرنس تیار شوی و چې په هغه کې له ګلبدین نایب نه بعضې پوښتنې وشولې. چې یوه پوښتنه دا وه چې له ګلبدین نایب نه یې وپوښتل چې پرون ستاسو په ټیم کې او یا هم د لوبغاړو په منځ کې یوه حادثه رامنځته شوې وه چې د هغه په اړه غوښتل خبریالانو ته وضاحت ورکړي. خو ګلبدین نایب د هغه په اړه جواب کې وویل چې زه د په اړه معلومات نه لرم او تاسو کولی شئ زما د سکیورټي افیسر نه پوښتنه وکړئ. نو وروسته له دې نه بعد له یو بل پوښتنې نه له هغه نه دوباره پوښتنه وشوله. د دې په اړه تاکید وشو چې د دې په اړه غوښتل خبریالانو وضاحت واخلي. بیا یې پوښتنه ترې نه وکړله چې دغه رقم کارونه دغه رقم حادثې چې رامنځته کېږي ستاسو په ټیم باندې به څومره تاثیرات رامنځته کړي. کله جواب ورکړ ګلبدین نایب هغه وویل چې کوم دا رقم چې تر شوي نه دي او زه خبر نه یم ترې نه او تاسو کولی شئ زموږ د سکیورټي افیسر نه پوښتنه وکړئ. نو وروسته له هغه نه دوباره هغه خبریالانو پرې تاکید وکړه چې دوباره پوښتنه وکړي او دا خبره ورته واضح کړي. خو ګلبدین نایب په آخره کې په ډېر احساساتي ډول باندې جواب ورکړ. ورته ویې ویل که چیرې تاسو له ما نه دغه رقم پوښتنې کوئ نو زه به دا کانفرنس پرېږدم. دوستانو ستاسو نظر د دې ویډیو په هکله څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ ولې ګلبدین نایب دغه رقم جواب ورکړ؟ آیا ګلبدین ښه وکړه چې نړیوالو ته دغه رقم جواب ورکړي په احساساتي ډول باندې؟ دوهم دا چې ولې زموږ په منځ کې زموږ د لوبډلې په منځ کې د لوبغاړو په منځ کې دغه رقم حادثې رامنځته کېږي؟ حتما یو څه ترلاسه شوي دي دوستانو چې هغه نړیوالو او یا خبریالانو ترې نه پوښتلې دي. دوستانو که چیرې تاسو نور غواړئ دغه رقم په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ زموږ فیسبوک پاڼه افغان ټي وي چینل ځان سره لایک کړئ تر څو زه اجمل شهاب تاسو ته په زړه پورې ویډیوګانې برابرې کړم او تاسو ترې نه خبر کړم. سلام علیکم. ژوندی دې وي افغانستان. زنده باد افغانستان.